دا په ننګرهار کې د روغتیايي سکتور کارکوونکو دي چې د کاربندیز په موخه سره راټول شوي. دوی د دې ولایت وروستي امنیتي وضعیت ته په اشارې سره وایي امنیتي ستونزې، سړي تختونې، غلا او هدفي وژنې پر وړاندې سترې ستونزې دي چې ځایي امنیتي چارواکي په کابو کولو کې پاتې راغلي. دوی همدارس زیاتوي تر هغه به یې کاربندیز دوام وکړي تر څو چې مرکزي حکومت یې د بشپړ خوندیتوب ډاډ نه وي ورکړی. ټول ټارګټ یا د امنیتي ستونزو قرباني چې دي هغه ډاکټران دي. سره له غیم چې ډاکټران سپینې چپنې خاوند دي، مګر بدبختانه د شرقي حوزې کوم چارواکي چې دي یا کوم زورواکي چې دي دوی د ننګرهار خصوصا د جلالاباد د ښار په امنیت کې پاتې راغلي دي. موږ دغه تظاهر به تر هغه وخته دوام ورکوو تر څو چې جناب رئیس جمهور، جناب رئیس اجرایه او جناب رئیس شورای امنیت افغانستان زموږ هغه کوم پریکړه لیک چې دا چې هغې ته ځواب ونه وایي، موږ به خپل کاربندي ته دوام ورکوو. خو داسې یو محیط چې لکه اوس چې نن سبا په ننګرهار کې دی، جلال آباد کې دی، فکر کومه چې د باړې نه ام دا ور اوښتې ده. ځکه په هر یو کوڅه، په هر یو در، په هر یو کور کې ستونزه او مشکلات د دې امنیت د نه شتون له کبله رامنځته شوي. ولس یرغمل دی، ولس وژلی کېږي، ولس خلک اختلاف کېږي، د ولس خلکو نه په رڼا ورځ غلاوې کېږي او ولس دپاره بیا قانون نشته او د دې دپاره بیا قانون موجود لري. دوی په چاردیواریو کې بند دي. فلهذا زموږ غوښتنه دا ده کارمزمینو په دې کړی روغتیايي سکتور چې تر څو یو باصلاحیته استازی د ولسمشر لخوا ننګرهار ته رانشي، موږ د هیڅ بې مسؤلیته هغه اشخاصو چې هغه اجرات نشي کولی، موږ نشو کولی چې ورسره خبرې کوو. بلخوا د ننګرهار امني قومندان عبدالرحمن رحیمي وایي په دې برخه کې به کوټلي ګامونه پورته کړي او د ډاډمن امنیت لپاره یې هڅې دوام لري. ټول ولس ته د زړه د کومې یعنی هوډ لرمه او ډاډ ورکوو چې هغه امکانات چې زموږ په وس وي که هغه په کشفي ادارو کې لرو، موږ په وس په دې معنا یعنی ټول ملي امنیتي ځواکونه انشاءالله چې په دې کې ډېر کلک ګامونه اخلو او ډېر کوشش کوو چې دویت ورنه ځورول شي. خو اخوا د ننګرهار د ولایتي شورا غړي د امنیت د خرابوالي اصلي لامل په امنیتي ادارو کې د مافیایي کړیو او په فساد ککړو اشخاصو شتون په ګوته کوي. کشفي او امنیتي ارګانونو کې هغه یو تعداد پاک او باوجدانه خلک چې دي د هغوی کړنې او فعالیتونه موږ ستایو او احترام ورته کوو. خو یو تعداد مافیایي کړیو او په فساد ککړ اشخاص افراد چې په دغه ارګانونو کې ځای په ځای د پیوز دي نه چې خدمت وکړي، هغه جفا کوي د خلکو د امنیت د تامین لپاره. هغوی باید د وظایفو نه ګوښه شي او په ځای اهل خلک په دندو وګمارل شي چې دوی خپل وظایفو کې بریالي واوسي او د خلکو د ډاډمن امنیت د تامین لپاره وشي کولی چې دوی موثر تمام شي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د روغتیايي کارکوونکو پر وړاندې امنیتي ننګونې د دوی د کار پر وړاندې ګڼ خنډونه راپورته کړي دي.